مونږ تعلیم د دې ورکو مونږ چاته دا نه دی ویلي چې نبي علیه السلام ته خدای ووایي کلا وحش مونږ وایو چې داغه کوم حق دی پتا حق د نبوت داغه پایمال کومه داغه مبارک تعظیم د فرض عین د جملې نه دی دغه تعظیم په ځای باندې وروړه بے حرمتی مکوا زمون تلقین دغه دی مونږ وایو د نبی علیه السلام د ناطقانه بے ادبي مکوا داغه د وطن بے ادبي مکوا علامه سمهودي خو دومره لیکلي چې یو کس مدینه منوره کې شامل مکه او په دسترخوان ورته بیا ماسته کې خودل نو د پوزه د سترشکا او چې دا ماسته لري کدا تر ودی زینه خورم او چې را پاسې دی نو خوب کې دا کله چې ود شو نبی رسول الله ورته خوب کې راغوي د مدینه منورې نه وزه تا زما د وطن د ماستو به حرمتي کړي ده تا زما د وطن شریف د ماستو به عزت کړي ده مدینه منوره پرېږده مونږ وایو ګوره یو ادنا اساس چې تعلق د غلوی ذات سره راشي د اعلی ګرځيږي به حرمتي به نه کې بے عزتی به نه کې اهانت به نه کې توهین به نه کې تنقیص به نه کې بیا چا ورته ویل چې نبی رسول الله په ژوندۍ کې دنیا په ژوندۍ کې د چانه مرور شو او دا کس بلاړ او حمزه صاحب به ورته راوستو چې د ترو هغه به په جرګه کو هغه نبی رسول الله ته ډیر ګران او داغه په مخ به تیر شو معاف پیکو تو ورشه د حمزه صاحب مزار ته ورشه د احد میدان ته دلته دغه مبارک مزار دی اوس ور باندې جرګه کا ورته کینه مزار ته نو تلاقی د ارواح حق ده د روحونه په خپل کې ملاقات کوي هغه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په خلا کې عفو بدر توشي د دریش په د حمزه صاحب مزار ته زیو راځي وسلوره مشپور ته خوب کې ویلې شو چې د حمزه صاحب په مخ په جرګه مې معاف کې خو بیا به داسې کار نه کوي د مدینه منورې د ماستو به د بي به هم نه کوي نو اوس سوچ کوا چې کوم مجلس د مبارک په مینه جوړوي کم مجلس کم جلسه د شریعت نه پکې ټکی خلاف کرنی مونږ بار بار دا وضاحت کو مونږ د شریعت لک پابند خلک په کوم پروګرامونو کې زنانه رووتی په کوم پروګرامونو کې د شریعت نه خلاف حرکاتو مونږه بالکل قایل نیو مونږه کلک مخالف یو مونږ ورته بالکل بیا بدعت وایو او چې د شریعت نه مخالفي او زمونږ د سپاک مجالس تقریبات کې د شریعت تل ورپسې راوالي او دا پروګرام په خیال کې روشت کو د شریعت په دې تل کې ورواچوا ته پورا نو ته حق لري چې اعتراض پیوږي او هنوز چې کله دا پروګرامونه د شریعت په تل سل پسلو کې پوره دي او په مینو په محبت او په نوم د سید الکائنات باندې جوړ دي نوې مولا صاحب ستا به دا دوسترګي د سید الکائنات سره نه لګي په هر نوم جلسه جوړي مختلف اجتماعات منعقد کې د هر دنیادار په نوم جلسه جوړي هغه درته بدعت یا حرام یا قبیح عمل نه ښکاریږي او د افسوس مقام دا دی چې د سید الکائنات په مینه او دغه په نوم یو جلسه جوړ شي نبی استاد د جمعې په ورځ بل موضوع نه وي بس صرف چې منبر ته اوچت شوم دا موضوع دی وي چې دا خلک میلادونه کوي دا خیر القرون کې نه دي شوي دا 23 سال دوره نبوت کې نه دي شوي دا 30 سال دوره خلافت کې نه دي شوي دا تابعین نه دي کړي دا تبع تابعین نه دي کړي او کدا محبت و صحابو دا محبت ولې نو کړي نبی دغه موضوعګانی وي په هر حال مون نصیحت دا کو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاک ذات شریف سره د کوم سیس تعلق راشي بے ادبی مکوا دا سمو آیا چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا درود نه دی او دا پنجابی درود دی باندې کسان دغه درود بے ادبی کوي حالانکه علامه زکریا چې د علماء دیوبند ذمہ دار او ذمہ وار سره دي فضائل درود کې لیکلي د فضیلت درود ابراهیمی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے دنن تقریبا 1500 کال قبل علامه سمهودی وفاء الوفا سلورم جل کې لیکلي دي چې رسول الله مبارک باندې صلوات و سلام درود شریف داغه تحائف لګل دا جایز دي برابر خبره ده که پسیغه د غیبوبتی که پسیغه د خطابی پسیغه د خطاب دا معنا که یو سړی دا وی چې الصلوات والسلام علیک یا رسول الله نګور د نبی له سلام د ذات سره د دې تعلق دی دغه په ذات صلوات و سلام ویل دی دا تحفلی گلی خیال کو چې بے دبی درنونیش
هر هغه سیز زما عوام ورونو هغه ګیره ده دا د نبی له صلوات و سلام سنت دی بعض علماء د وجوب قیل دي هغه زلف دي هغه صادر دی د مبارک ناتخوانی ده دا هر سیز دی خو چې دغه پاک ذات سره تعلق لري مونږ صرف دا وایو چې د هغې تعظیم کوه